بل بغل ته ځه ورته شواهد د حیدر ماشوم ژغورلو هڅې د دفاع وزیر زابل ته تللی څنګه د افغانانو ژوند ارزښت پیدا کړ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کابینې د روغتیا او نظامي برخې څو مسؤلین هم زابل او بیا د پیښې ځای ته رسیدلي. ویل کېږي چې د طالبانو دفاع وزیر هم زابل ته تللی، خو مهمه دا ده چې د حیدر ژوند وژغورل شي. تازه معلومات دا دي چې د غرمې له 12 بجو وروسته حیدر بیا خبرې نه دي کړي، خو د کامرې په وسیله انځورونه او وضعیت ښیي چې حیدر لا ژوندی دی. تازه جال دا دی چې کار روان دی، تونل د برمې تل ته رسیدلی، لږ نور تونل وهي تر څو تونل تر ماشوم لاندې شي او ماشوم په اسانۍ راوکاږي. سیمه ییزې او باوري سرچینې وایي چې حیدر ته د ساه کیندلو کار نږدې شوی او شاوخوا 1 متر به پاتې وي چې حیدر وژغورل شي. د خبریال ویبپاڼې تازه موندنې دا دي چې هلته اوس یوازې بشري ځواک لګیا دی او کوم ماشینونه چې هلته وړل شوي نور کیندنه نشي کولی او خلک په بیل او کلنګ باندې لګیا دي چې کار وکړي. نصرت الله اتمان خیل لیکلي موږ هم داسې ژوند غوښته چې کس مو پردو لخوا ووژل شي د پوښتنې مشران ولرو چې مقابل لوري نه بدل یا تاوان واخلي. ماشوم مو کوهي ته ولویږي، مشران کشران ولس او دولت یې د ژغورنې په فکر کې وي. جګړه نه وي او اند وزیر دفاع هم دغه کوچنۍ مسلې ته اوسکار وي او ژغورنې لپاره یې لاړ شي. د هېواد لوړپوړو لخوا تازه په تازه ډاډګیرنه او عملي اقدام وګورو. جګړه کې مو د ورځې 3-4 ځوانان وژل کېدل، روغتونونه به له جسدونو او ټپیانو ډک و. فیسبوک مو چې خلاص کړ سترګې به مو د غم په خبرونو لګېدې. اوس الحمدلله د خدای تعالی خاص رحم شوی، که خدای ونه پالو او په حقیقت سترګې پټې نه کړو ډېرې ښې ورځې په موږ راغلي دي. خدای دې همداسې ښې لري. کارونه او اقتصادي وضعیت لږ سست دی، دا به هم ښه شي انشاءالله. ګاونډیان او نړیوال به وایي هغه ملت چې 6 میاشتې مخکې په خونړۍ جګړه بوخت و نن فقط د یو ماشوم ژوند ژغورلو لپاره بوخت دي. وګورئ څومره مثبت تغییر یې وکړ. دا ځکه خو ویل کېږي چې سوله کې خیر دی، سوله کې ورورولي، خواخوږي او پرمختګ دی. خدای تعالی دې د دې شپو ارمان نه راولي. د حیدر په شمول دې خدای تعالی د ټول ملت نگهدار شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.